الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور پختنه کړی ده که په لمانځه کې څوک داسې قرار قرأت ووایي چې خپله هم نه اوري او یا داسې قرأت وایي چې خوله لا نه شوري، نو دغسې لمانځه حکم څه دی؟ الجواب بالله التوفیق. معززو په دغه رقم لمونځ کول چې خپل قرأت نه اوري نو پر راجح قول دغه لمونځ صحت نه لري، او همداشان داسې قرأت ویل چې خوله لا نه شوري، شونډان یې نه شوري، په اتفاق سره دغه لمونځ صحیح نه دی. په البنایة شرح الهدایه کې راځي ثم المخافته ان يسمع نفسه. پټواله په لمانځه کې دا ده چې د خپل قرأت خو خپله واوري، بل څوک نه په داسې اندازه دی وایي چې خپله اوري. او دا شان په الفتاوى الهندیه کې راځي اختلفوا في حد الجهر والمخافته. فقهاو په دې مسله کې اختلاف کړی دی چې اندازه د پزوروالی د قرأت څومره ده او د پټ ویلو. قال الفقيه ابو جعفر والشيخ الامام ابو بكر ادنى الجهر ان يسمع غيره. د لوړ قرأت ویلو هغه کمه درجه داسې ده چې بل څوک یې واوري. وادنى المخافته ان يسمع نفسه. او د پټ قرأت ویلو ادنا درجه داسې ده چې خپل خو به اوري. وعلى هذا يعتمد كذا في المحيط وهو الصحيح. او همداشان په البحر الرائق کې راځي په اول جلد 508 صفحه، او رد المحتار کې هم دا مسله رخي په اول جلد 395 صفحه. نو خلاصه دا سوه چې پټ قرأت به په دغسې اندازه وایي چې خپله یې واوري. که چیرې خپله هم نه اورېدي او شونډان یې نه شورېدل نو دغه لمونځ صحت نه لري. که څو هم شونډان یې شوري خپله نه اوري بیا هم نه ده صحیح. شونډان به شوري او دا قرأت به خپله اوري، بیا د لمونځ صحت لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.